بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن د کلاس 11 بایولوژي یو ټاپک دی سب پایلم سایلوپسیډا. څه شی دی؟ سب پایلم سایلوپسیډا. ډایورسټي امانګ پلانټس کې یو چپټر دی، چپټر نمبر 8. مونږ ویلي وو چې پلانټ زموږ سره دوه قسمه دي، یو زموږ سره برایوپایټس دي، بل زموږ سره ټریکیوپایټس دي. برایوپایټس چې دی نان ویسکولر پلانټس مونږ هغې ته ووایو، او ټریکیوپایټس چې دی هغې ته مونږ ویسکولر پلانټس وایو. بیا چې زموږ سره کوم ټریکیوپایټس دي، بیا په هغې کې زموږ سره سیډلیس ویسکولر پلانټس چې دی هغه زموږ سره راځي. نو بیا زموږ سره د هغې څلور قسمونه دي. بیا په هغې کې یو قسم چې دی نو هغه څه شی دی؟ سایلوپسیډا. سب پایلم سایلوپسیډا، یا مونږ دا ووایو چې په ټریکیوپایټ کې یو فیملي ده چې هغې ته مونږ سایلوپسیډا چې دی هغه ته وایو. اوس سایلوپسیډا څه دی؟ سایلوپسیډا کې اولنۍ خبره دا ده چې دا اولډیسټ ګروپ دی. په ټریکیوپایټس کې چې دننه کوم څلور ګروپونه دي، نو په هغې کې د ټولو نه پخوانی او د ټولو نه اولډیسټ کوم چې زموږ سره په ارت باندې چې دی خواره شوي وو، نو هغه زموږ سره څوک دی؟ هغه سایلوپسیډا دي. بله خبره په دې کې څه ده چې دا زموږ سره څه دي؟ روټلیس دي. روټلیس مطلب څه دی؟ چې په دې کې زیلې نشته. د عام بوټي په شان کوم چې زموږ سره انجیوسپرم دي، د هغې په شان روټس چې دی هغه پکې نشته چې هغه ځان سره اوبه راوکاږي، نیوټرنټس وغیره چې دی هغه راکاږي. چې روټس پکې نشته نو په دې کې څه دي وساتئ؟ لیفلس، په دې کې پاڼې هم نشته. په دې کې یو خبره راځي چې په دې کې زموږ سره پاڼې نشته، نو کم فوټوسینتھسس چې دی هغه به څنګه کېږي؟ نو دا خبره یاد ساتئ چې د فوټوسینتھسس دپاره د پاڼې ضرورت نه دی. فوټوسینتھسس دپاره ضرورت دی د کلوروفیل. دغه کلوروفیل په سټیم کې چې دی هم کېدی شي. په سټیم کې څنګه کېدی شي؟ فرض کړه دا زموږ سره سایلوپسیډا دی، که فرض کړه په دې کې زموږ سره دا کلوروفیل موجود وي، نو په دې کې فوټوسینتھسس چې دی هغه به کېږي، پاڼې ته چې دی په دې کې ضرورت نه. بل د دې چې کوم سټیم دی، د دې سټیم موږ تقسیموو دوه ځای. څنګه دوه ځای تقسیموو څه کوئ؟ یو زموږ سره په دې کې د دې په دې سټیم کې یو رایزوم دی، یو پکې ایریل پارټ دی. لکه اوس دا زموږ سره سټیم دی، ټیک شو؟ دا زموږ سره سټیم دی، او د دې سټیم لکه لاندنۍ کومه حصه چې ده زموږ سره لکه دا، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ رایزوم وایو. دا یو رایزوم شو، او د له پاسه زموږ سره ایریل پارټ شو. نو ایریل پارټ او رایزوم دې ته په جمع باندې موږ څه وایو؟ دې ته موږ څه وایو؟ سټیم. بیا پکې څه خبره ده چې رایزوم ګروز هاریزنټلي. کوم رایزوم چې دی هغه داسې هاریزنټلي چې دی ګرو کېږي، داسې لاندې نه ځي، خو داسې ګرو کېږي. څه کوی؟ لکه د دې ګس طرف نه ښی طرف ته داسې هاریزنټلي داسې پروت چې دی دا زموږ سره داسې چې دی ګروت کوي. بیا رایزایډ. اوس په دې کې روټس نه وي، خو د روټس په شان سټرکچر موږ ورته وایو چې د روټس په شان سټرکچر یې هغې ته څه وایي؟ رایزایډ ورته وایي. د دې رایزوم نه لاندې دا سټرکچر چې کوم راوتي، نو دې ته موږ څه وایو؟ رایزایډ ورته وایو. د روټس کارونه کوي. upright stem shows Y-shaped branching. upright stem مطلب څه دی؟ چې د دې نه له پاسه دا کوم سټیم چې دی دا د دې چې کوم برانچونه ګرو کېږي، یا د دې کوم برانچونه چې ډیولپ کېږي، نو هغه زموږ سره وای شیپ وي. لکه چې اوس دې ته څه کوي؟ دا برانچ چې کوم لویږي دا زموږ سره وای شیپ دی، دا هم وای شیپ دی، دا هم وای شیپ دی، اوس دا چې دی دا هم وای شیپ دی. نو وای شیپ ګروت چې دی هغه دا کوي. ښه، اوس ریپروډکشن موږ دا وایو چې ریپروډکټیو ارګنز آر سپورنجیا. اوس په دې کې ریپروډکشن په څه باندې کېږي؟ نو ریپروډکټیو کوم ارګنز چې دي هغه زموږ سره سپورنجیا دي. په دې برانچز باندې له پاسه دا نه دي، دا زموږ سره څه دي؟ دا سپورنجیا دي. په دې کې دننه څه سپورز آر فاوند ان سپورنجیا. په دې کې دننه څه؟ په دې کې دننه سپورز چې دی هغه جوړېږي، او د هغه سپورز د وجې نه په دې کې ریپروډکشن چې دی کېږي. دا یې ټیک شو؟ ښه، اوس د دې چې کوم لیوینګ جنرا دي، لیوینګ جنرا مطلب څه دی؟ چې زموږ سره کوم سایلوپسیډا دي، او په نن وخت کې د دې چې کوم لیوینګ جنرا دي نو هغه زموږ سره دوه دي. یو زموږ سره دی سایلوټم. څه ته وایي؟ سایلوټم میسپټیرس چې دی هغه ته موږ وایو. دا زموږ سره دوه قسمونه دي. که بیا تاسو د دې اګزامپل خبره وکړئ، د دې اګزامپل زموږ سره رینیا، کوکسونیا او سایلوپایټان. دا زموږ سره څه دي؟ دا د اګزامپل دي. دې تاسو وګورئ، دا زموږ سره رینیا ده، او دا چې دی کوکسونیا. دې کوکسونیا ته وګورئ، دا زموږ سره وای شیپ شکل چې دی هغه جوړوي. چې کوی په دې طریقه باندې چې دا ګرو کېږي، او د هغې نه علاوه کوم رینیا چې دی نو هغه په دې طریقه باندې چې دی څه کېږي؟ ګرو کېږي. دا ټاپکونه چې آسان دي، اکثر دا شارټ کوېسچن کې راځي. چې کوی چې سایلوپسیډا چې دا زموږ سره ټول نه اولډیسټ ګروپ دی. د دې زیرینې، په دې کې پاڼنۍ، د دې سټیم کې دوه حصې، یو رایزومي دا دننه، او بل زموږ سره چې ایریل پارټ هغه له پاسه. کوم رایزوم چې دی هغه بالکل هاریزنټلي ګرو کېږي، دا اوس هاریزنټلي چې دی ګرو کېږي. او بیا د دې نه نور سټرکچر راوځي چې هغې ته موږ څه وایو؟ رایزایډ ورته وایو. او د دې چې کوم سټیم دی، د هغې چې کوم برانچز وي، د هغې شکل چې دی هغه وای شیپ وي. او
کوم ریپروډکټیو کوم ارګنز چې دي هغه زموږ سره څه دی، هغه زموږ سره سپورینج دی او په دې کې دننه څه سپورز دي. بیا د دې کوم لیوینګ جینرا دي هغه سایلوټم میسپټیرس دي او د دې چې کوم اگزامپل دی هغه رینیا، کوکسونیا او سایلو پایټون چې دی دا دي. نو دا سایلوپسیډا وه. بیا په دې پسې لیکوپسیډا وغیره درې ګروپونه د دې نه علاوه چې نور دي، ان شاء الله تاسو ته بل لیکچر کې وکړو. تھینک یو ډېر